د امر بالمعروف وزارت له لوري په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي هیئت میدان وردګ ولایت د خپل رسمي سفر پر مهال د یاد ولایت له نظامي مسؤلینو سره په ناسته کې هغوی ته وویل په حکومتي چارو کې له زغم او حوصلې څخه کار واخلئ او په خپل سر د کړنو له ترسره کولو ډډه وکړئ. دا ناسته چې پکې د یاد ولایت د امنیه قومنداني، استخباراتو او نورو اداري مسؤلینو شتون درلود چې موخه یې په نظامي ځایونو کې د شته منکراتو مخنیوی او د وزارت له لوري د شویو سپارښتنو پلي کول و. ناستې ته له وزارت څخه د ورغلي هیئت په مشري د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حمید وویل د حکومتي چارو په ترسره کولو کې له زغم او حوصلې څخه کار واخلئ، د ظلم او کبر له ترسره کولو څخه ځان وساتئ. هغه په همدې تړاو زیاته کړه اوسنی نظام د ځوانانو د وینو ثمره ده، نو هیڅکله باید شهیدان، یتیمان او مظلوم افغانان له یاده ونه باسو، خپل نظام په خپله وساتو او په دې برخه کې د مشرانو پیرا اطاعت وکړو او ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړو. همدارنګه په دغه ناسته کې د امر بالمعروف وزارت د استازي له لوري له ګډونوالو سره هغه 40 مادهیز پرېکړه لیک هم شریک شو چې د دغه وزارت له لوري نظامي مسؤلینو مجاهدینو ته د تګلارې په شکل د اسلامي شریعت سره سم جوړ شوی دی چې د دې طرز العمل په اساس د کم عمره مجاهدینو په صفونو کې نه داخلول د تسلیم شوو حکومتي چارواکو د امنیت، سر، مال، عزت او ناموس خوندیتوب، د مشرتابه د فرمانونو پلي کول، په رسنیو کې د بدو الفاظو د استعمال مخنیوی، د عامه امنیت ساتل، د امر بالمعروف وزارت سره همکاري، د امارت پر مسؤلینو د بېځایه تورونو له کولو څخه ځان ساتل، د خپل سرو ډزو مخنیوی، مجرم ته د محکمې د حکم څخه وړاندې سزا او د تعذیب مخنیوی او 2 ځایه معاش اخیستلو پر مادو مشتمل و. له مسؤلینو وغوښتل چې پر یاد پرېکړه لیک کې ټاکل شوې مادې په پوره توګه پلي کړي. دغه راز د ناستې په پای کې د یاد ولایت امنیه قومندان شیخ حلیمي په خپلو خبرو کې ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ هغوی ته ډاډ ورکړ چې شویې سپارښتنې به په پوره توګه پلي کوي.